او د مرګ په وخت کې ګوره سړی په هغه څه پسې ارمان کوي چې هغه ډېر قیمتي یعنې په داسې شي پسې سړی ارمان نه کوي چې هغه هسې داسې معمولي غونته کي. یو سړی د دنیا نه رخصتېږي او دی په یو شي پسې ارمان کوي خو دا به هم څه شی او په کې مشهور مثال د معاذ بن جبل رضی الله عنه اگر که د نورو سلفونو هم دا ارمان نقل دی نو معاذ بن جبل رضی الله عنه د زنکدن په وخت کې په ژړا شو او خوا کې چې کوم ورسره ناست وو نو هغو ورته ویې په دې دنیا پسې جاړې وي نه په دنیا پسې نه جاړم زه جاړم د جمي د شپو په تاجودو پسې چې هغه اوږدې شپې به وي او جاړم د اوړي هغه اوږدې ورځې به وي او هغه اوږدې اوږدې روژې به موږ نه وي او جاړم په هغه مجالسو پسې په کومو مجالسو کې او په بیټکونو کې چې به موږ د علماو په مخ کې زنګنان ماتول او ناست به یعنی دا هغه برکتي مجالس دي چې د معاذ بن جبل رضی الله عنه په شان یو انسان چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي زما په امت کې په حلال او په حرامو باندې چې څوک ډېر پوهېږي هغه معاذ بن جبل دی او هغه انسان په دې مجالسو پسې جاړي نو خو دې مجالسو پسې قیمت